بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی ماډلې د ملا طارق جمیل سره زړه لګېدلی او د هغه طرفداري کوي. نن ویډیو کې به درته هغه ښځه وښایو چا چې د ملا طارق جمیل طرفداري شروع کړې. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ او د چینل په خوا کې د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. د پاکستان وتلې ماډله ایان علي دا ځل د دغه هیواد د مذهبي مشر ملا طارق جمیل په ننګه میدان ته ښکته شوي او د هغه په صفتونو یې خوله پرانیستې ده. ایان علي وایي ملا طارق جمیل د خدای لخوا پاکستانیانو ته یوه نایابه ډالۍ ده، خو خلک یې په قدر نه پوهیږي. دا وایي طارق جمیل چې هر څه وایي ښه وایي. د دې په خبره له طارق جمیل څخه یې د اسلام په اړه ډیر څه زده کړي دي. څو ورځې وړاندې یوې بلې پاکستاني ماډلې هم د طارق جمیل په ننګ توره تړلې وه. طارق جمیل د پاکستان له جنجالي مذهبي مشرانو یو دی چې زیات وخت په خپلو تقریرونو کې د پښتو توهین کوي او کله کله د ښځو پر ضد هم خوله خلاصوي.